अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान निगरान वज़ीर आज़म मोइनुद्दीन कुरैशी दغه تبع پاکستان په تاریخ کې پیراشوټ وزیر اعظم ولا ورتیاله یعنی دغه پیراشوټ وزیر اعظم د صدر په مدد سره چې هغه په یک ټیم باندې وسیم سجاد نومیده د دې پاکستان چې داسې کار وکړو چې داسې کار نه تر اوسه پورې پاکستان چې وزیر اعظم کړای نه ملټری په دور کې سلای دا یعنی 1985 نرتم کا 1993 پورې چې کوم خلکو دی بینکو نه پیسې رخصلې وي یا بینکو دی کوم خلکو ته پیسې معاف کړې وي دغه لیست کوم ته وشکارا کو یعنی کوم ته دا پته ولګیدله چې پاکستان چوره چا خوړلای دا نو ایغه چې د پاکستان سابق صدر آصف علي زرداری او د دوال پلار حاکم زرداری جنرال ایوب خان زوی گوهر ایوب او د دوال فیملی شباز شریف او د دو ورور عباس شریفو چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت آسن ربانی کار دغه سه کسان چې کوم دي دغه چې شامل وو اخبارو دی په یک ټیم باندې دغه ته د صدای غټ غبن والا ورته ویلا یعنی 60 ارب روپۍ دا دی خلکو له بینکو نقشلې وي او دغه چې 1.5 ارب روپۍ دی بینکو خلکو ته معاف کړي وي په کار خو دغه سیوا چې دغه پیسې له خلکو نه دوباره اخیستې وي یا دغه خلک نه اهله کړي بیا او دغه ته سزاګانې هم ورکړي وي یا دغه جایدادونه یې فروخت کړي وي او دغه پیسې دونه وصول کړي وي نو پاکستان نگران وزیر اعظم موینالدین قریشی دا ویلا چې دو سره بده دغه سکاو او د الیکشن پرایدو نا اهله کړو خو چې چمال الیکشن دا ورغای نو دغه خلکو واده وسره وکړي چې موږ به دغه قرض ته واپس کوو تاسو الیکشن چې موږ ته ایسا راکو نو الیکشن دغه خلکو لړاو کو نو بل طرف ته دا کار وکړو چې کوم خلکو ته چوره پلاټونه ایشو سلی وو چا په دور کې ایشو سلی وو نو هغه لیست هم عوامو ته ورښکارا کو بنظیر شل میاشتې حکومت کړو دغه چې د 561 پلاټونه په خپلوانو چې تقسیم کړي وو نواز شریف ته 3 کاله حکومت کړو 30 پلاټونه د دې په خپلوانو چې تقسیم کړي وو بل طرف ته چې کوم خلکو ټیکس نه جمع کاو یغه خلاف سخت کاروایی وکړه یغه چې د پولیټیکل کسان شامل وو او چې کوم خلکو تعلق یعنی فلمانو سره وو دغه هم په شامل وو دغه چې د یو افضل نامه دو سلما آغا بابرا شریفو دغه بینک اکاونټونه یې بند کړو ځکه چې دغه خلکو به ټیکس نه جمع کاو عطاولا اسخیل چې کوم دا د پنجاب معروف گلوکار دا دغه الته په موقع باندې ټیکس جمع کو او حکومت نه جان خلاص کو نو نگران وزیر اعظم دی ټیکس اضافه کوونه پاره اول ورته په زراعت باندې هم ټیکس ولګاو او نواز شریف چې کومه منسوبې سره کړې وي یغه چې تبدیلی چې کېدله او د دې یغه چې تبدیلی وکړه او دغه پیسې پاکستان خزانه چې جمع کړې نو نگران وزیر اعظم خدا کار نه وو دا کار ولې کاو حالانکه دایر غوښتای دغه پاره وو چې دغه ملک چې حالات سره ټیکی نو د کار داو چې دای ملک چې روغه په ساته باندې الیکشن وکي نو په یک ټیم باندې الیکشن لپاره دوه مسایل وو یعنی د چې د کومې منسوبې سره کړې وي دا دوره اوږدې ښکارېدلې چې دا خلکو ویلا چې دغه لپاره به انتخابات ملتوي کیږي خو چې د کوم سټیک هولډر وو دغه ورته چې نه انتخابات په خپل وخت باندې کیږي بل طرف ته شیعه سنی چې د کوم فسادات وو دا ډیر زیات وو او دهشتګردي پاکستان چې په عروج باندې وا یعنی 4 اگست په لاهور چې دوه دماکې وسلې چې هغه سره عوام دې ډیر خوفزده اسلو یعنی په لاهور چې جمعه ته یو کس ورګړ او په خلکو باندې فایرینګ وکړو او هغه چې ډیر کسان سره قتل سره چې هغه چې جنرال ضیاء الحق باندې شامل وو نو دغه واقعي صرف په لاهور چې نه کېدلې دا په کراچۍ چې کېدلې او په نورو علاقو چې هم کېدلې بل طرف ته داسې واقعي اوسله چې سیاستدانانو چې یو خوف سره پیدا شو یعنی مسلم لیگ صدر او پنجاب سابق وزیر اعلی غلام حیدر وحی دا یوې جلسې ته روان وو نو الته میاچن یو علاقه ده الته د ګاډه ودراو په زور باندې دا یې ونفوس کو او ویست او دغه الزام یې پیپل پارټي باندې ولګاو نو دغه ملزمان خو الته په موقع باندې فرار شلو او چې وخت پچې وته نو دغه ملزمان منیول او دغه ته ملتان سنټر جیل چې بیا سزای موت ورکو نو ملک حالات دغه شو خو نگران وزیر اعظم موینالدین قریشی ورته ویلا چې انتخابات په موجه په خپل ټیم باندې کو نو په یک ټیم باندې دوه پارټي چې کومه وي دغه ډیره سخت مقابله وا یعنی هغه چې د یو مسلم لیگ وو او بل د پیپل پارټي وو او دغه دواړو ته مسایل هم ورپېښ شو مسلم لیگ مخکې چې د کوم حکومت کړو نو آی جی آی په تحت باندې کړو آی جی آی چې کومه ده دغه د نو پارټیو اتحاد حاصل وو او نواز شریف ته په یک ټیم باندې پاکستان وزیر اعظم بیا جوړ سلی وو نو دالته چې کوم ده د آی جی آی دغه نه جلا سلی وه او په دغه شي باندې ونه جلا سلی وه چې تا ملک چې اسلامي قانون نه نافذ نو مذهبي جماعتو دته حمایت نه حاصل ځکه چې قاضي حسین دی اسلامیک فرنٹ په نام باندې نوې پارټۍ جوړه کړې وه او هغه پاره دو چاندا سره کوله
نو دغه مسلم لیگ په یو ټیم باندې منچ سره دوه جایسلا و. یو طرف ته و منظور وټو چټه ګروپ والا او بل طرف ته نواز شریف و. او دغه پارټي مسلم لیگ وال چې کوم انتخابي نشان وو سایکل وو او دو په دغه باندې سره معامله وو چې دغه انتخابي نشان به مای او بل ویل چې ما وای. نو په دغه باندې اوس کو تواچاو او دغه انتخابي نشان منظور وټو یعنی چټه ګروپ وګاټو. نو په یک ټیم باندې نواز شریف ته زمرای ورکړاو. خدای په زمری باندې هم پښیمانه وو او دغه خلاف دای عدالت ته غتلاو او عدالت والے دوباره د تبیا هم دغه زمرای ورکو. نو د پاره په یک ټیم باندې ډیر مشکلات وو یعنی مسلم لیگ نون پاره ځکه چې په یک ټیم باندې نه دغه د سوشل میډیا وا نه خلکو چې دوره شعور وو نه ریډیو ټي وی غانې وي چې ته خلکو ته ورته وای چې دغه ما انتخابي نشان ده او دغه ته تاسو ووټ ورکاو. بل طرف ته پیپل پارټي چې کومه ده دای یو سټ ته چې کومه ده ته فائدہ وا او بل سټ ته دای په منځ سره تقسیم سلی وا. فائدہ یې دا و چې دغه منظور وټو یعنی مسلم لیگ ول چې کوم ده دغه د مسلم لیگ نه جلاسلاو نو د دې پیپل پارټي سره اتحاد جوړ کړو. نو پنجاب چې پیپل پارټي پر الیکشن دا آسان وو او نقصان دا و بنظیر مور نصرت بوټو او د دیوال زوی مرتضی بوټو دو دی جان ته خپل پارټي جوړ کړي وا او دوی ته د الیکشن چې موکي نشان هم ملاوسلاو یعنی دا په خپل منځ سره جلاسلیو. نو بل طرف ته نواز شریف په جمعاتو چې زکاتونه به ویشل او دغه نه به غړ غړ تصویران باسل او دا به په اخبارو ورکول بلکې دا اعلانونه به په جلسو چې کول چې تاسو ته به ټیکټر درکوم تاسو ته به موټر سایکل درکوم تاسو ته به کورونه درکوم یعنی غټي غټي وعده وسره کولې. پیپل پارټي چې کومه ده بنظیر بوټو دی ورته چې اسلام آباد نه تم تر لاهور پورې بلوټ ټرین به تاسو ته جاری کوم. بل طرف ته قاضی حسین والا پارټي یعنی اسلامیک فرنٹ په نام باندې جوړ کړي وا او د انتخابي نشان موټر وو. د به خلکو ته دا ورته چې خلک په موټرو چې ما په دور چې یعنی سفر کوي دا به ترقی او خوشحالي ولدوري. خو بل طرف ته دوی ته دا پته نه و چې پاکستان چې حالات ډیر زیات خراب دي پاکستان خزانه چې دوره پیسې نه تا چې د کومې وعده تاسو خلکو سره کو دا به اسی وعده پاتې سي یعنی تاسو مخ ته په دې باندې کار نه سو کولای. نو چې چمال الیکشن ټیم راغی نو اول به قومي اسمبلی الیکشن کېده ایغه آباد به صوبایي الیکشن کېده یعنی په یک ټیم باندې با الیکشن په یوه باندې نه کېده دغه دواړو ول دا به جلا جلا سره کېده. اول به قومي اسمبلی ول کېده درې ورځو آباد به صوبایي اسمبلی ول کېده. نو چې چمال قومي اسمبلی والو سو 6 نومبر ته نو پیپل پارټي د 65 سیټانو ګټل او مسلم لیگ نون چې کوم دا دغه د 56 سیټان ګټلی وو. نو پیپل پارټي د جان سره آزاد ملاو کړو او د 121 سیټان سره یعنی بنظیر دی پاکستان وزیر اعظم جوړسلا او نواز شریف دی دغه د اپوزیشن چې چیناسته. نو درې ورځو آبادا 9 نومبر ته صوبایي ولوسلو پنجاب او په بلوچستان چې دی یعنی مسلم لیگ وال حکومت راغی کې پی کې او پسین چې دی پیپل پارټي حکومت راغی. نو دغه آبادا صدر چې کوم دا به سره منتخب کاو نو صدر پر ووټونه کېدل. نو دا ډیره دلچسپ خبر ده ځکه بنظیر بوټو جان ته داسې کس غوښتو چې هغه دې سره وفاداری یعنی دو خدا مخ چې لیدلی وو چې پاکستان چې دغه صدر درې ورتي حکومت سره ړنګ کو یعنی 58 بي اختیارات په استعمال کړو چې هغه نومېدو غلام اسحاق خان د دې پیپل پارټي او مسلم لیگ وال حکومت سره ختم کړاو. نو ایغه آبادا جنرال ضیاء الحق 58 بي اختیارات استعمال کړیو د دې هم الته حکومت برطرف کړاو. نو بنظیر ته داسې کس پچارو چې دې سره دا لایلی نو بنظیر د په یک ټیم باندې فاروق لغاری و تر ودراو او مسلم لیگ دی دغه وسیم سجاد دوباره صدر پاره منتخب کو. نو دغه منځ چې کومه دا مقابله سره وسلا مسلم لیگ پر خو سیټان پوره وو یعنی 22 سیټان هم په زیاتو مسلم لیگ دغه صدر پر خپل کس دا په اسانی سره پاس کولای شي. پیپل پارټي سره کسان چې کوم دي یعنی سیټان کم وو. نو زرداری چې کوم دا یو پراپرټي ډیلر وو دته د ډیلینګ ډیر شوارته. نو په یک ټیم باندې دی دغه صدر وټونه دا پیپل پارټي وګاټل او پاکستان صدر فاروق لغاری جوړ سو یعنی د دې مسلم لیگ ول کسان دا د جان پسې را راوړي. نو چې چمال د پاکستان چې بنظیر وزیر اعظم جوړسلا نو موین الدین قریشي چې د پاکستان نگران وزیر اعظم د خپل سوټکیس پیک او دای لاړې امریکا ته. خو د پاکستان پر ډیر ښه کارونه کړیو یعنی پاکستان قومي خزانه چې په یک ټیم باندې چې دای نگران وزیر اعظم جوړېدو یعنی 21 کروڑ ارب روپۍ چې کومې دي دا چې پرتی وي او چې چمال دای واپس ته نو 49 کروڑ تر رسیدلې وي یعنی پاکستان خزانه چې دغه سره اضافه سلی و. دا و کہانی ما تاسو سره شیر کړه. تاسو موږ ملاقات په یو نوې ویډیو کې کیږي. السلام علیکم.